حدیث کې دا راځي وایي دغه مقتول دا کوم چې وجلی شوی دی د ده نه به دا وینه روانې او دغه به یې د سر نه نیولی د قاتل چا چې وجلی دی او د الله خوا ته به بوځي د قیامت په ورځ بیا به الله ته وایي یا ربي سل هذا لم قتلني یا الله تپوس وکړه د ده نه چې د زه ولې وجلی یم انسان حیران شي چې دا څه قیسه روانه ده د انسان دا وینه او د مسلمان دا وینه دومره سپکه شوې ده ځکه زمونږ دشمن ډېر خوشحاله دی ولې زمونږ دشمن خوشحاله دی موږ یو بل وجنو موږ یو بل ختمو که بعض پکې راپاسي د جهاد په نوم نو هغه وی د ټولو نه اول جهاد د مسلمانانو ملکونو خلاف پکار دی نو هغه به د مسلمانانو ملکونو خلاف او د مسلمانانو د باچایانو خلاف لګي او هغې ته به جهاد وي او کفر او کافران هغه به ترې پاراوي لکه څنګه چې د خوارجو یو نښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده ویقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوثان بوتان والا او مشرکان به د دوی نه پارامي خو مسلمانان به ترې پارام نه وي مسلمانان به وجني ته کافر ته مرتد هغه وایي ته کافر او ته مرتد یو بل وجنئ یو بل ختموئ ځکه دا خبره واورئ چې ګورئ په اسلام کې په ناحقه قتل دا یو لویه ګناه ده هغه ګناه ده چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده ومن یقتل مؤمنا متعمدا چا چې یو مسلمان قصدا عمدنې مړ کو په ناحقه فجزاؤه جهنم خالدا فيها همیشه د پاره به جهنم کې وغضب الله عليه او الله به دې ته به غوسه کوي څه وړه خبره نه ده حدیث کې دا راځي وایي دغه مقتول دا کوم چې وجلی شوی دی د ده نه به دا وینه روانې او دغه به یې د سر نه نیولی د قاتل چا چې وجلی دی او د الله خوا ته به بوځي د قیامت په ورځ بیا به الله ته وایي یا ربي سل هذا لم قتلني یا الله تپوس وکړه د ده نه چې د زه ولې وجلی یم په انچه ځي باندې او په پوټ ځي باندې راولګي یو بل مړه کي او دې ته غیرت وایي او دې ته پښتو وایي زم که غیرت او پښتو دی نو زه دله په دې غیرت او په دې پښتو باندې د خپل بوټان پاکوم چې ته په انچه ځمکه باندې یو مسلمان وجني ته به پوټ ځمکه باندې مسلمانان وجني هغه ته واوړېده زه واوړېده څه چلو شو په معمولي خبرو باندې یو بل وجل